منصور صاحب را سره دی او د معلم جبې په خاورو باندې یو دومره ښایسته موسم، دومره ښایسته هواګانې، د قدرت ښایسته نظارې او په دې کې چې د قدرت چې کوم تخلیق دی که نه چې کوم هغه د لفظونو په شکل کې منصور لالا ته سپارلی شوی دی یو ګاډ ګفټ. نو خوښه مو نه وي چې د منصور لالا نه ټپې واورو، هغه هم د مینې. یته د لیلا په شانت نشوې او نامړ د یار د مجنون په شانت شو هم خاورې خپل کړم هم یې باد کړم وګوره خاورو خاورو کړي شنه خالونه او هله خبر مې واخله یاره او یاره یا په خوبو د اوښکې مې ستا د دسته ځي او زما رضا دې خوښه نه شوه او نه شوه نو خو که دا ستا رضا کوم له سر به خورم یا خاوند د توخو مې لټکې نو لټکې او چې د جانان کپل زما دته نشي او د تخت پاسه که میانې میینې نو یا یار پسې ولټوه ځمکې اسمانونه او دنیا د سود په ورځ پیدا ده او پیدا ده یا شاد غریبه یاره واغېستل لاسونه او د تل دې مرمه اوبه راکه ما له اوبو کې خلک زهر راکوي او میده میده پکې تاویږي جونه ګډېږي خوا دې مزه کوي د پاسه دوه جنازې رالې او زما د یار جنازه پیغلې جونه وړي او پرده یې ماته د یارۍ شوه نو چا پې غږ وکړه چې د یار ساه ورکوي او راکوزېدی له یاره نه شمه د بام په سر ورته پیریانو ونیو او دا خوب یو زه دې پې پیدا کړم او تا په ملالو سترګو ډېر راکړي دي او د ژوندو زړونه بې دلیله د یار خبرې اوس خبرونو ته کوو د ژوندو زړونه بې دلیله د یار خبرې اوس خبرونو ته کوو او دوران د اوسنې سر تېر شو نو دومره به پاتې وي چې ما دوران د اوسنې سر تېر شه اوس یې باور نشته چې زه ورپسې مرم او بې یاره او تخ مې په کار نه دی نو تخته مې خوښه ده چې یار را سره وي او که سره مې غواړې در نظر شه که وینې غواړې ستا غمونو څکلي دي